رنگ دی په ماخه لګي ننګ دی په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ په ماخه لګي رنگ دی په ماخه لګي ننګ دی په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ په ماخه لګي لری کا شراب ساقي دا بس نشا لري لری کا شراب ساقي دا بس نشا لري یار دسترګو بنګس کما بنګې په ماخه لګي یار دسترګو بنګس کما بنګې په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ په ماخه لګي هر سنگار دی ښکلی دی یو ته پکې نه رسي هر سنگار دی ښکلی دی یو ته پکې نه رسي ستا په سینه خوند کوي لونګ دی په ماخه لګي ستا په سینه خوند کوي لونګ دی په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ په ماخه لګي خوند کوي ما یاره ده کله چې خفا شي یار خوند کوي ما یاره ده کله چې خفا شي یار څنګ کې راته تېره شي څنګ یې په ماخه لګي څنګ کې راته تېره شي څنګ یې په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ یې په ماخه لګي رنګ دې په ماخه لګي ننګ دې په ماخه لګي ستا د بنګړو شړنګ یارا شړنګ یې په ماخه لګي ډېر ښکلی ډېر مزېدار ښه معیار صاحب یو داسې غزل چې تاسو باندې م ښه لګېږي یو غزل دی زما چې ووایه جانان د چا د قصد ته ځه ووایه جانان د چا د قصد ته ځه او ډېر یې په ما ګران د چا د قصد ته ځه او دا یې راته وویل د رقیب مخکې دا یې راته وویل د رقیب مخکې تا نه شم قربان د چا د قصد ته ځه او داسې په زور زیر خو راته مه ګوره داسې په زور زیر خو راته مه ګوره شم به در تاوان د چا د قصد ته ځه وای چې په زلفو کې ږدمه وای چې په زلفو کې ږدمه راوړه څو ګلان د چا د قصد ته ځه نن خو په دې ټول کلي کې چغې کا اخري شعر دی چې خزان صاحب نن خو په دې ټول کلي کې چغې کا خوښ مې دی لقمان د چا د قصد ته ځه او مسافري سړی د کار وباسي مسافري سړی د کار وباسي بل غریبي سړی د کار وباسي او زما غزل ته غریو نیولې شوله زما غزل ته غریو نیولې شوله ستا شاعري سړی د کار وباسي او نن یې همزولو ته څه داسې ویل هدایت صاحب ستا دپاره ډالۍ دی چې نن یې همزولو ته څه داسې ویل دا امباري سړی د کار وباسي یو دوه شعره دی چې آخري بس که راځه مسافرۍ باندې مې نه یې پیرزو ګرانه لالیه مزدورۍ باندې مې نه یې پیرزو او بچي دې جاړې او بېبې درپسې هم خفه ده بچي دې جاړې او بېبې درپسې هم خفه ده نور د عربو په ګرمۍ باندې مې نه یې پیرزو دا یې راته وویل ای لقمانه یو خبره واوره دا یې راته وویل ای لقمانه یو خبره واوره ګوره په بل نه یې پیرزو ملګرو دا لقمان معیار عثمان خیل صاحب لقمان عثمان خیل صاحب ستاسو نه یو جهان مننه کوو چې موږ له هم په دې خپل مصروف ترین وخت کې وخت راکړو
او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به تاسو سره یو ځل بیا میلاویږو. ستاسو هم زه ډېره زیاته مننه کوم خزان صاحب چې تاسو رالی مال هم دومره وخت راکړو زما اواز زما شعرونه زما احساسات هم د خلکو ته ور وړاندې کړل. زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. ډیره مننه ملګرو. زه ښایسته ګل خزان د خپل کیمرامین ناصر مومن محاذ سره د نه اجازت غواړم. په بل پروګرام کې به یو ځل بیا حاضرېږو په دې دعا سره چې چېرته مې ښاد او آباد اوسئ.